د دنیا تکلیف راغی غریبی راله په دې اړه ګټه کېده ایبا زما او ستا جسم د حضرت عائشې نه غوره نه دی 3 میاشتې ډوډۍ نه خوړلې توتانو پاڼې خوري زما او ستا جسم د خدیجة الکبرا نه غوره نه دی 3 کاله د توت پاڼې خوړلې کبل او د توت پاڼې په مخ مبارک کې د خدیجة الکبرا د اډو کې ښکارېده وخت د سره خپل خورۍ نه د پیژندلې وې زما ترټ شو ما ته دا نه قیمتي نه زما استاد جسم د نبی اسلام نه قیمتي نه ده حضرت عائشہ وای شپې را پاسه او ما ته عائشہ کلمه خدان نساواز نو نشم پیږي حدیث کې راځي وای بالکل تابعده په ازما کوان ځان سره غټي ونی وای عائشہ سو زوی نږدې چې زما د ملګرو کوم کورونه پښتانه جو د بني وای په هیڅ کور کې څه میلاو نشو ما وی د الله نبی صلی الله علیه وسلم شپدا د دوانو جانو سردار یادی او نبی اسلام ما ته وای او بچته وای ما او باور کړې وای نبی اسلام او بوس کې ما ته وای عائشہ بس په جمعه تلاش دوانو جانو سردار یادی ما او تاسو راغلی ما او تاسو مسبقین ته نو غرو په دوه کسې باسي ما غان دو نشو کو بیا وای سار مانځه نظر ته څه پاتې لکه خپل پاتې کنه ته دو نشو غرش ته چې دا ډوړې پر لقمان حکیم خپل بچوړي ته بل نصیحت کوي یو نصیحت وته دا او کو بچوړیا ما ته په دورې حساب کتابي بابا زم شو وې دا ټول عمر حساب کتاب الله ته سو دویم وته وای بچوړیا په ماړه خېټه چې خوراک خوري د دین دا غره د جسکو ته واجب او په ماړه خېټه به خوراک نه ځکه دا به عادت جوړ شي ډوړې دی نه وړل نه دی بس یو نوړې وراله کوي که زما به کې صحیح خامخا بس یو غریب لیول د څه شو ویل کما چې پړل ما شوم لیول لوی لیول نه دی وې خنې کو ا ډوړې پر دی یو خېټه خو دی جمعه خان بیا خراب ته دونه شي خورل لقمان حکیم خپل بچوړي ته بل نصیحت کوي تاسو قیسته نصیحتونه اے بچوړیا جنازو لډیر ځا ودون لمزه څومره قیسته نصیحت اته تاسو کې بابا ته ولي وای زګه چې په جنازو کې سړی ته الله یادېږي او په ودونو کې د سړی نه الله هېږي الا ماشاء الله ټول نشم ویل خو په ودونو کې څنګه چې په کور کې څوک موږ کوي باور جنماز نه وکړي جنماز نه دا زنانم د سوي څوک ته مونږ وکا یو له ته واده ورځ نه پیژنې دې کې مونږ بس واده ورته ټول څه چلوش د الله عبادت پکې نشته نو چې واده په سنت طریقه نشي خوشالي په صحیح طریقه نشي نو هغه د اول نبی خبري اول نبی کې نبی صلی الله علیه وسلم خلاف وشي کنه نبی اسلام خو موږ دا ویلي دي ان نکاح من سنتي الکلام دي بګي ار نکاح نه هغه نکاح چې زما په طریقه وشي دا زما سنت دي زين دي ویلي چې نکاح سنت نه نه ان نکاح من سنتي هغه نکاح چې زما په طریقه باندې وشي دا زما طریقه ده